الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ستاسو د ورډ پروګرام ووم درس دی. تېره ورځ موږ په هوم ټیب باندې په کلیپ بورډ کې کټ کاپي پیسټ سپیشل باندې خبرې کړې وو. نن راځو فانټس باندې خبرې کوو. زه دلته راځم ورته لیکم چې واټس کمپیوټر. کله مې چې دا ولیکه وروسته راځم یو څه معلوماتونه لیکم او بیا انټر کوم. اوس ګورئ لومړی کار چې موږ دلته کولی شو چې فند بدل کو. فرض که زه راځم واټس کمپیوټر دا انتخابوم، دا بولډ کوم. دا بی چې لیکل شوی دی دا د بولډ په معنا دی. کنټرول بی چې دی کنټرول بی دا شارټکټ دی کنټرول بی. همدا ډول ایټالیک چې دی دا عنوان انتخابوم ایټالیک کوم دی لږ داسې تغییر پکې راوړي لږ داسې سملاستلی غوندې لیکل دی. ورپسې چې دی دریم لکه دا عنوان کې ما تغییرات راوړ، زه غواړم فند یې هم بدل کړم یا د ټول ټیکس غواړم فند بدل کړم. کنټرول ای کوم او بیا راځم دلته څه ډول فند غواړې. دغه ډول فند ایریل، دغه ټایمز نیو رومن او ایریل دا معمولا ډېر زیات خلک استفاده کوي، خو ډېر زیات فندونه دي. دا ګورې ډېر فندونه دي او نور تاسې انسټالولی هم ځان ته شئ. هر ډول فند چې ستاسې خوښ شو همغه فند تاسې کولی شئ چې خپل لیکلو ته ورکئ. مختلف فندونه دي خو معمولا چې ډېر استفاده کېږي هغه ایریل او ټایمز نیو رومن دی. زه ورته همدغه ټایم نیو رومن انتخابوم. دا ګورې یو ډول فند شو. دومه خبره دلته چې دی د انډرلاین خبره ده. دغه عنوان چې ما لیکلی غواړم د دې لاندې یو انډرلاین کرښه هم راشي چې کله کلیک پې وکړم انډرلاین کرښه راشي ورته لاندې. که چیرې دغه کرښه ستاسې خوښ نه شي نو تاسې دلته راشي بل ډیزاین هم ورته انتخابولی شئ. سلیکشن به واخلئ او بیا به راشي دا ډول انډرلاین انتخاب کړئ ورته. که دا هم خوښ نه شو دا ډول ورته انتخاب کړئ. نو هر ډول انډرلاین چې ستاسې په کار وي که نن ورته ووهئ بیخي انډرلاین ورکېږي. زه بیا سلیکشن اخلم راځم مور انډرلاینز ته. لکه دا خو تیار شته انډرلاین دي، دا زما خوښ نه شو. مور انډرلاینز ته راځم. چې کله مور انډرلاینز ته راغلم نو دلته کولی شم چې زه بیا په خپله خوښه ورته انتخاب وکړم. فرض که دا انتخابوم اوکې کوم یې. ګوره دا انډرلاین راغی او کالر هم انډرلاین ته ورکولی شي. انډرلاین کالر سور انتخابوم یا شین انتخابوم. ګوره شین شو. بیرته سلیکشن پې کوم ورته بیا انډرلاین ورکتې نه نن ورته انتخابوم. دومه خبره دا ده ممکن کله تاسې یو څه معلوماتونه لیکلي وي هغه غلط وي نو تاسې په هغې کلیک وکړئ. دا ای بي چې لیکل شوی په دې چې کلیک وکړئ هغه باندې خط کش کړئ لکه دا معلومات غلط دي. یا فرض که ځینې مارکیټینګ دپاره چې ځینې اعلانات کېږي نو هلته لیکل شوی چې د یو جنس قیمت پخوا 100 افغانۍ بیا په هغې خط کش کړی دې په لو لیکلي اوسنی قیمت یې 80 افغانۍ. نو په دغسې حالاتو کې بیا تاسې کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ. زه بیرته دا ټول سلیکشن کوم او دا خط ترېنه لرې کوم. بله خبره دلته د سایز ده. موږ کولی شو چې مختلف سایزونه انتخاب کړو خپل ټکس ته ورکړو. معمولا چې د ټایټل دپاره یا عنوان دپاره سایز انتخابیږي هغه 14 دی او نور فرعي ټکسونه چې دي هغې دپاره سایز معمولا 14 دی. نو دا دوه سایزونه ډېر زیات قابل د استفادې دي او نور چې څومره سایز تاسې په کار وي نو تاسې کولی شئ چې سایزونه ورته ورکئ. نو دا د سایز خبره شو. له دې څخه وروسته چې دی موږ تاسې ګورئ دلته یو سبسکرپټ لرو او همدا ډول سوپر سبسکرپټ لرو. د دې څخه هدف چې دی زه به راشم دا خط به مې خو دلته لاندې به راشم. موږ تاسې وایو چې H2O دا فرض کو وایو د اوبو فرمول ده خو دا لیکل خو یې صحیح نه دي که نه ځکه دا H2O خو باید په دې رقم ولیکل شي چې دا دوه پورته وي او H په خپل ځای او دوی پلوي که نه. لکه بعضې فورمولونه چې موږ تاسې لیکو دا په هغه وخت کې دا ډېر په کارېږي
زه وایم داسې کار وکړه دا ایچ صحیح دی خو دا 2 د ایچ د پاسه ولیکه په دې رقم ایچ 2 که چېرته دا پاس نه لیکي لاندې لیکي نو دا ورته انتخاب کړه دا به لاندې ورته ولیکي همدا ډول که پاس ولیکه پاس به ولیکي یعنې تاسې کولی شئ چې کله فارمولونه تاسې کله ټکس کې لیکئ ضرورت پیدا کېږي نو د دغې اپشن په واسطه د دې څخه هم استفاده کولی شئ او د معادلاتو د لیکلو دپاره بیا ایکویشن دلته یو جلا موضوع ده انشاءالله په هغې به بیا هملته چې کله ورسېدلو خبرې وکړو بل موضوع دلته د سایز موږ وویلې دغه سایز چې دی موږ تاسې کولی شو له دې ځای څخه هم کوچنی او غټ کو ګورې سایز مې څومره کوچنی کړم دا ډول دلته چې دا ای لیکل شوی په دې لیفټ کلیک کوئ سایز غټولی وړوکی کولی شئ دا 2 ایګانې چې لیکل شوي دا د سایز پورې مربوط خبره ده خو کنټرول اوپن بریکټس باندې هم تاسې کلوز بریکټس باندې هم تاسې کولی شئ چې سایز غټ کړئ او کنټرول اوپن بریکټس باندې وړوکی کړئ یعنی کنټرول اوپن بریکټس او کنټرول کلوز بریکټس په دې باندې تاسې هم کولی شئ چې یو ټکس سایز وړوکی او غټ کړئ بله خبره دلته د ټکس افیکټ دی ګورئ دغه عنوان چې ما لیکلی زه غواړم دې ته یو څه فارمټونه او څه افیکټونه ورکړمه نو دلته کلیک کوم دا تیار جوړ شوي افیکټونه دي زه غواړم دغه افیکټ ورته ورکړم ګورئ دا عنوان په دې رقم شو همدا ډول که دا افیکټ د خوښ نه شو زه به داسې کار وکړم چې دا به یې وارې رایټ طرف ته راوړم چې دا افیکټونه تاسو څخه معلوم شي زه اوس راځم افیکټ ته چې مینو یې خلاص شي ګورئ دا افیکټ د خوښېږي دا افیکټ د خوښېږي دا خوښېږي خو اول به سلیکشن اخلې ما سلیکشن لا نه و اخیستی سلیکشن به اخلې بیا به ورته انتخاب کوئ دا افیکټ د خوښېږي دا خوښېږي تور هر یو چې ستاسې خوښېږي نو هماغه افیکټ ورته ورکولی شئ که چېرته دا افیکټ به ستاسې فرض که دا افیکټ ما ورته انتخاب کړه هغې نه وروسته راځم بیا آوټلاین کې هم پکې تغییرات راوړلی شئ فرض مثال زه سور یا فرض که تور ورته انتخابوم همدا ډول بیا راځم افیکټ ته شیډو ورته انتخابولی شئ اوټر شیډو اینر شیډو نو مختلف شیډوګانې هم ورته انتخابولی شئ همدا ډول کولی شئ چې ریفلیکشن او دا مختلف تغییرات پکې راوړئ فرض که شیډو کې زه راځم شیډو اپشنز ته راځم او شیډو اپشنز ته چې کله زه راغلم ټرانسپیرنسي وایي څه رقم څو 50 دی زه وایم چې 80% دی که یا 100 که یا بیخي 0 که خو زه دا به ورته 100 کو بلر وایي څه رقمي ګورئ دا بلر یم په دغه اندازه زاویه 270 دی دې کې هم تغییرات راوړو همدا ډول ډسټنس کې هم تغییرات راوړو رنګونه هم له دې ځای کولی شو چې بدل را بدل کو بېرته راځم سلیکشن پې کوم هغې نه وروسته زه دا لیفت طرف ته راوړم چې کله مې دا انتخاب کړ بیا راځم دلته له دې څخه وروسته شیډو اپشنز ته راځم زه یو شیډو ورته انتخابوم دا شیډو به ورته انتخاب کړم چې کله دا شیډو ما ورته انتخاب کړ هغې نه وروسته بیا راځم شیډو اپشنز ته شیډو اپشنز کې به ټرانسپیرنسي ګورئ کم زیاتولی شئ سایز همدا ډول د ټرانسپیرنسي په کومه اندازه انتخابوئ بلروالی همدا ډول زاویه او همدا ډول ډسټنس او تغییرات د رنګ سور رنګ هر رنګ چې انتخابوئ نو تاسې کولی شئ چې په خپله خوښه یو ډیزاین یو فارمټ یو عنوان ته ورکړئ نو دا ټول ټکس افیکټ دی موږ تاسې کولی شو چې له دې ځایه څخه افیکټونه ورته ورکړو یو ټکس د افیکټ انتخاب کړو او ښه ښایسته ښکلی ډیزاین ورته وکړو بله خبره دلته د هایلایټ موضوع ده ګورئ هایلایټ فرض کې یو کتاب دی او په ځینو موضوعات چې موږ ته ډېر مهم دي زه غواړم هغه هایلایټ کړم دلته به راشي هایلایټ به ورته انتخاب کوئ بس رنګ به ورته خوښ کړئ زیړ رنګ به صحیح زه ورته وایم یاره دغه پاراګراف ډېر مهم دی دا ماته هایلایټ کړه ګوره دا هایلایټ شو ځینې فرض مثال دا رنګ هم خوښ نه شي کولی شي چې شین رنګ ورته انتخاب کړئ ته یاره دا ډېر مهم دی دا هایلایټ کړئ ګوره په شین رنګ باندې ماته هایلایټ کړلو که چېرته هایلایټ هم په کار نه وي نو کالر ورته انتخاب کړئ او دا ورته ووهئ
هایلایټ بیرته تاسو ته ورکوي. نو دا د هایلایټ دپاره استعمالیږي. او څنګ کې چې دی فنټ کالر دی ګورئ دغه زه دا دوه پاراګراف زه انتخابوم او غواړم چې دا رنګ شین شي. نو زه کولی شم چې دغه کوم فنټ یا کوم ټکسټ چې دی د دې رنګ بدل کړم. هر رنګ چې ستاسو په کار وي سلیکشن به ورته وکړئ، هغې نه وروسته به راشي هغه رنګ به ورته انتخاب کړئ. نو دا هم د رنګ د انتخاب طریقه شوه. بل خبره چې دلته لرو چینج کیس دی. ګورئ چینج کیس څه کار کوي. زه راځم واټس کمپیوټر دا عنوان انتخابوم، هغې نه وروسته زه راځم چینج کیس ته. سنټنس کیس په شکل دا راته ولیکه چې سنټنس کیس خو تا تیار دی چې سنټنس کیس دې ته وایي چې د جملې په اول کې چې کوم لغات راغلی د هغې اول حرف په غټ لیکي، کیپیټل لیټر به لیکي، دې ته سنټنس کیس وایي. خو که زه راشم ورته وایم داسې کار وکړه دا ټول لاور کیس کړه، ټول به واړه کې مونږ ته ګورې واټس کمپیوټر دی ټول په واړه حروفونو ولیکه. که زه ورته دا انتخاب کړم او بیا چینج کیس ته راشم ورته اپر کیس انتخاب کړم دا به ټول په غټو حروفونو ماته ولیکي. ګورې دی ټول په غټو حروفونو باندې ولیکه. بیا یې راځم ورته دا انتخابوم ورته وایم داسې کار وکړه کیپیټلایز ایچ ورډ. نو دا ګورې هر لغات په شروع کې چې کوم حروف دی هغه یې موږ ته کیپیټل کړه. لکه واټ کې ډبلیو کیپیټل شو، ایس کې چې دی آی کیپیټل شو، همدغه د کمپیوټر کې سی کیپیټل شو. او درېیم چې دی ټوبل کیس دی، دې باندې راځم دا ورته انتخابوم، دا په دغه رقم یو کیس دی او تغییر پکې راوړي. نو معمولا چې څه رقم ستاسو ضرورت وي هماغه انتخاب کړئ، خو سنټنس کیس به صحیح وي. او آخر اپشن هم چې دی د کلیر فارمټینګ دی. ګورئ زه راځم دلته دا کوم تغییرات چې ما په دې ټکسټ کې راوړی زه دا ټول کنټرول ای کوم او چې کله مې کنټرول ای کړل هغې نه وروسته کلیر فارمټینګ ورته وهم څومره فارمټونه چې ما ورکړی، څومره افیکټونه چې ما په خپل ټکسټ باندې اپلای کړی، هر څه به پاک وي. نو دا هم د فونټ موضوع چې په دې کې موږ تاسو کولی شو خپل ټکسټ یا لیکلو ته شکلونه مختلف فارمټونه پې اپلای کړو، چینج کیس یې کړو، رنګونه ورته ورکړو. یعنې دا ټول د لیکلو پورې مربوط خبرې وې. نن همدغومره درس بس د سبا انشاءالله به په پاراګراف باندې خبرې کوو.